د امریکا پوځ په افغانستان، عراق او سوریې کې له دغه څلورو وژنکو وسلو ډیر کار اخېستی. ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. امریکا په نړۍ کې ستر هیواد دی. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په زبرځواک هیواد بدل شو. امریکا د نورو وړتیاوو ترڅنګ غښتلی او ستر پوځي ځواک هم لري چې پر پرمختللو او د نوې ټکنالوژۍ پر وسلو او جګړیزو مهماتو سمبال دی. دلته د امریکا د وسلوال پوځ څلور سترې او وژونکي وسلې درته په ګوته کوو. لومړی څلور سپېته پیچي چورلکه. دغه چورلکه د ځمکني ځواک ملاتړي چورلکه ده. څلور سپېته پیچي کولی شي چې خپل ځمکني پوځونه حمایه کړي او په شاوخوا کې د مقابل لوري هر ډول تهدید او ګواښ له منځه یوسي. د امریکا پوځ دغه چورلکه د افغانستان او عراق په جګړو کې هم کارولې ده. دغه چورلکه پر ځمکني پوځ ګزمه کوي او هغه کمینونه له منځه وړي چې د ځمکني پوځ پر لارو نیول شوي وي. دویم M1 ابارمس. د M1 ابارمس په نوم سره نومول شوي وسله د امریکا په ځمکني پوځ کې ټانک دی. دغه ټانک د تهاجمي عملیاتو پر ځای تر ډیره په دفاعي عملیاتو کې برخه اخلي. دغه ټانک تر 80 ټنه وزن لري، زغروال پوښ لري او د نږدې واټن ویشتونکي توپونه پکې ځای پر ځای شوي دي. دغه ټانک په یو ساعت کې تر 80 کیلومتره مزل وهي. دغه ټانک ته ورته ټانکونه د روسیې او چین ځمکنیو پوځونو په لاس کې هم شته. په مخامخ جګړو کې کمې بیلګې موجودې دي چې دغه ټانک په بشپړ ډول له منځه پکې تللی وي. دریم ټاو انټي ټانک میزایل. دغه د ټانک ضد میزایل لومړی د روسیې په لاس کې وو، خو څه وخت وروسته امریکا هم د ځان لپاره ډیزاین کړل. امریکا د ویتنام په جګړه کې له دغه وسلې ګټه پورته کړه او د روسیې یو شمېر ټانکونه یې پرې له منځه یوړل. ورپسې امریکا بیا د عرب اسرائیلو او عراق او ایران په جګړو کې ټاو انټي ټانک میزایل وکارول. امریکا په وروستیو کالونو کې د افغانستان، عراق او سوریه په جګړو کې دغه وسله استعمال کړه. څلورم M2 مشین ګن. دغه وسله لاسي توپک دی چې د مرمۍ قطر 2.5 AM دی. د امریکا پوځ دغه وسله نږدې له تیرو 100 کالونو کاروي چې په یاده موده کې بڼه او ځواک نوی او غښتلی کیږي. دغه وسلې ځینې هوایي چورلکې رانسکوري کړي او همدا ډول یې ځمکنۍ جګړیزې ارادې تخریب او له کاره غورځولې دي. M2 مشین ګن پرمختللې بڼه ستر وزن لري او د لاس پر ځای پر موټرونو او ټانکونو کې ځای پر ځای کیږي. اوس مهال دغه وسلې ته زهري مرمۍ هم چمتو شوي دي چې که چیرې پر دغه وسله ژوندی موجود ټپي شي نو بیا یې د ټاپونو د جوړېدلو امکان نه وي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.